د وخت ارزښت او ساتنه ده. دا ځکه تاسو ته وایم متاسفانه چې کله نه هم مسلمانانو د وخت ارزښت پیژندل پریښي دي، تر اوسه پورې موږ کامیابه شوي نه یو. ځکه چې اوسني حالت کې مسلمانانو ته وخت هیڅ ارزښت نه لري. که هغه محصل دی، که هغه یو کارمند دی، که هغه هر څوک دی، هیڅ وخت ارزښت نه ورکوي. په ساعتونو به بې ځایه ناست یا بس ناست دي، هسې به ناست دي. دا ټول ژوند چې سړی فکر وکړي چې دا اوس زه مثلا 10 یا 40 هر څو کاله چې فکر وکړم چې ښه تېر 10 کاله ما څه کړي، تېر 20 کاله ما څه کړي، تېر 4 کلنه دوره کې د پوهنتون ما څه کړي، آیا دا 4 کاله واقعا ما د خپل وخت نه ګټه پورته کړې؟ صحیح ګټه، هغه ګټه چې زما خپل په درد وخوري، زما په ژوند کې په درد وخوري او زما آینده هیوادوالو ته یا اسلام ته په درد وخوري. دا د هغه مهمو کتابونو څخه دی. زه مطمئن یم که چېرته تاسو دا کتاب په دقت سره ولولئ، تاسو به پوهیږئ چې مخکیني سلف صالح او علماو څومره وخت ته ارزښت ورکوي. دا کتاب واخلئ، ویلولئ، د هغې نه وروسته به تاسو پوه شئ چې وخت څومره ارزښت لري او موږ یې څومره بې ځایه تېروو.